WFP وايي 15 میلیونه افغانانو سره مرستې کولی شو. کابل ښاریان یو ځل بیا د زړو پیسو له ډېرېدو شکایت کوي. کابل کې له نشه توکو رغېدلو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. سلامونه له پښتو نیوز څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ستړي مه شئ. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وايي په افغانستان کې 15 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي چې دوی یوازې 15 میلیونو ته مرستې رسولی شي. دې پروګرام پرون ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارډ ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هیسیو ویلي له یوې اروپایي ایوراکټیف رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې وړاندې په یو بل ټویټ کې ویلي و چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري. کابل ښاریان یو ځل بیا د زړو بانکنوټونو له ډېرښت شکایت کوي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د پلازمینې په بازارونو کې د زړو افغانیو له ډېرېدو شکایت لري. دوی یو ځل بیا له افغانستان بانک غواړي چې له بازارونو زړې پیسې ټولې او پر ځای نوې پیسې وویشي. دوی وایي د زړو پیسو له امله د ورځنیو چارو د راکړې ورکړې پر مهال له ستونزو سره مخ وي او له سرپرست حکومت غواړي چې دغې موضوع ته جدي پام وکړي. د افغانستان بانک ویان بیا وایي د نویو پیسو د ویشنې بهیر پیل شوی او همداراز له هیوادوالو غواړي چې د پیسو ساتنې ته پام وکړي. یاد بانک تر دې مخکې ویلي چې تیر یو کال کې 3 میلیارډ افغانۍ چې 10 شل او 50 ګونان پکې شامل دي چاپ شوي دي. کابل کې له نشه توکو رغېدلو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا له نشه توکو د راګرځول شویو کسانو لپاره د یاد وزارت په چوکاټ کې د فني او حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. د یاد وزارت مسؤلین وایي چې په دې مرکز کې 1513 کسانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مهارت او انکشاف رئیس عبدالواحد فایز په همدې مناسبات جوړې شوې غونډې ته وویل چې یاد مرکز به هر کال 4 دورې فارغان ورکړي چې په کال کې یې شمیر 2160 ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې دغه کسان به له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ او ټولنې د خدمات جوګه وګرځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال دین محمد حقبین په غونډه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو غوښتل چې له یاد وزارت سره د معتادینو په درملنه او دوی ته د حرفوي او فني زده کړو په برخه کې مرسته وکړي.